د پیښور د یو کلي سره په خوا کې یو قبرستان او د دې قبرستان نه به د کلي والا ډیر یریدل. د کلي خلکو ویل چې په دې قبرستان کې یو شیشکه اوسیږي. چا به ویل چې مونږ په قبرستان کې رڼاګانې لیدلې دي او چا به دا خبرې اسې ګپ او خندا ګڼله او بیا به هم د یرې د وجې د کلي خلک د ماښام نه پس د قبرستان په لار نه تلل او اکثر به د ورځې هم دا قبرستان خوشې پروت و. یو ورځ د دې کلي یو هلک چې د هغوی نوم جاوید و د ماښام کلي ته واپس په موټر سایکل را روانو. لږ ساعت پس د روډ په غاړه ورته یو جینۍ اشاره وکړه. یا خورې دا ټایم په دې شپه باندې دې ځای کې څه کوې؟ یاره وروره کلي ته تلمه ناوخته شو راباندې او ګاډي هم نه میلاویږي. ما وی چې دې کلي پورې مو رسید. ښځه صحیح ده کښېنئ. او دغسې جاوید هغه جینۍ د ځان سره په موټر سایکل سورکه او روان شو. خو لږ ساعت پس جاوید ته په شیشه کې د هغې جینۍ سترګې ښکاره شوې چې تکې سرې او پړکېدې. جاوید چې دا ولیدل نو ډیر سخت ویریدل. د جینۍ لاسونه هم اوس بدل شو. جاوید نور هم ویریدل. کوشش یې کوو چې موټر سایکل ودروي خو اوس موټر سایکل هم د هغوی په کنټرول کې نه و. او دغسې لږ ساعت پس د دوی موټر سایکل په هغې قبرستان کې ودرېدل. بس دې وروره زما ځای راورسېدو. زه دې ځای کې اوسېږم. ته په قبرستان کې ولې اوسېږې؟ پوهېږه ویم درته. او دې نه پس هغه جینۍ اچانک د یو شیشکې په شکل بدله شي. راځه ما سره چای وڅښه. جاوید ډیر سخت ویریږي، په شا هم نه ګوري او ښه سپیډ کې خطا شي. خو لږ ساعت پس چې جاوید کلي ته راورسي هغه په کلي کې کلي والا ته ټوله کیسه وکړي خو هغوی د جاوید په خبره یقین نه کوي او ټول د جاوید پسې وخاندي. جاوید هم پوه شي چې دوی زما په خبره یقین نه کوي او کور ته لاړ شي. ټوله شپه جاوید په کټ کې اوړي راوړي او د یرې د وجې ورله خوب نه ورځي. او په سبا باندې جاوید په کلي کې نورو خلکو ته هم خبره وکړي خو څوک په یقین وکړي او څوک ورته وایي چې دا ستا وهم دی. هغه سوچ کوي چې دا زما وهم دی نو زما په سټ د شیشه کې د لاس زخم څنګه جوړ شو. په دې کلي کې یو رکشې والا چې د هغوی نوم رحیم وي جاوید د هغې سره میلاو شي. رحیمه بېګازې شیشه کې ګیر کړی وم. ته مړک شه چلی خیال کوه د ماښام نه پس بیا موزه. بچی رحیم د یارې په ورځ نه دی پیدا. شیشکه میشکه نشته مړه مه یارېږه. او رحیم هم د جاوید په خبره یقین ونه کی. یو څو ورځې پس په رحیم هم ناوخته شي. هغه د ماښام کور ته واپس روان وي چې یو جینۍ د سړک په غاړه اشاره وکړي. ها خورې چېرته ځې؟ وروره دې مخکې کلي پورې ځم. او دغسې هغه جینۍ د رحیم سره رکشه کې کینی او روان شي. رحیم چې یو ساعت پس شیشه کې وګوري نو د جینۍ سترګې تکې سرې او پړکېږي او بیا په مزه مزه د هغې جینۍ لاسونه بدل شي. رحیم چې دا هر څه وویني نو ډیر زیات ویریږي. رحیم هم د رکشې ودرولو ډیر کوشش وکړي خو اوس رکشه د رحیم اختیار کې نه وي. او لږ ساعت پس دا رکشه د هغې قبرستان سره خپله ودرېږي. یا خورې دلته قبرستان کې څه کوې؟ لږ صبر وکړه ویم درته. او هغه جینۍ اچانک د یو شیشکې په شکل بدله شي. راځه ما سره چای وڅښه. لږ ساعت پس چې رحیم کلي ته راشي په کلي کې خلکو ته ټوله کیسه بیان کی. په بدن باندې جوړ شوي د شیشکې د لاس خاپونه هم وښایي خو څوک هم د رحیم او د جاوید په خبره یقین نه کوي. او په سبا باندې رحیم د جاوید سره میلاو شي. یاره که جاوید ستا خبره خو صحیح وه. زه هم بېګا شیشکې نیولې ومه خو بس ځان مې تې څه په مشکله باندې خلاص کړ. ګوره تا ته خو ما ویلي و که نه چې د ماښام نه پس بیا موزه خو تا زما نه منله. خو یاره جاویده ما خو دې کلي والا ته هم ووې خو دوی خو زموږ نه مني. دا به څه کېږي یار؟ او که نه دوی ته ما ویلو خو دوی نه مني. پرېږده چې کله یې ګیر کړي بیا به یې دا ټول په خپله مني. دغسې ورځې تېرېدې اوس د کلي هواګانې هم بدلې شوې
او د شپې به اکثر د شیشکې اوازونه هم راتلل او اوس به اکثر هغه شیشکه په خلکو پسې کور ته هم تله او په مزه مزه هغې شیشکې د کلي ځناور مړه کول هم شروع کړل اوس د کلي خلک ډیر پریشانه شو او مشوره یې وکړه چې پولیس ته به ووایو او دغسې یو څو کسان تاڼې ته لاړل او پولیس ته یې ټوله کیسه بیان کړه ظالمانو تاسو یو جنۍ نه یېرېږئ پرېږدئ مرمه هغه بدماشان نیولي دي او دې نه پس هغه پولیسان د کلي والا سره قبرستان ته لاړ شي یا جنۍ ته دلته په دې قبرستان کې څه کوې اوله یې د کلي د حالت داسې پریشانه کړی دي لږ صبر وکړئ جی ویم ډاکټر ها او بیا هغه جینې اچانک د یو شیشکې په شکل بدله شي رازا ما سره چای وسکه یاره که ته خدای اوس د دې کلي خلک ډیر پریشانه وي او سوچ کوي چې آخر د دې شیشکې سره څه وکړو یاره د دې خوا کې کلي په دې جومات کې یو استاز دی زما ملګری دی زه خو یم هغه له به لاړ شو هغه ته به ټوله قصه بیان کړو کیدای شي هغه زموږ څه مدد وکړي او دې نه پس دوی ټول هغې استاز له لاړ شي او هغې ته ټوله کیسه بیان کی د دې حل شته تاسو مه خفه کیږئ زه به ماښام ته قبرستان ته ځم خو تاسو به ټول ما سره ځئ او دا مسله به انشاءالله حل کوو او دې نه پس د شپې دوی ټول د هغې استاز سره قبرستان ته لاړ شي او بیا استاد د قرآن تلاوت شروع کی لږ ساعت پس په قبرستان کې هغه رڼاګانې هم شروع شي او بیا د یو قبر نه هغه شیشکه راوځي تا ولې دا قرآن شروع کړی دی دا ماله ډېر زیات زور راکوي زړه بند کا بندې کا ته ماته دا ووایه چې ته خو پیري یې او تا لا عبادت له پیدا کړي دا خلک ولې تنګې زه پیري نه یم زه یو شیطان یم او زه به اوس دا ټول کړي والا تباه کړو خانه ته شیطان یې بیا ورکه چې علاج در لو کوم او دې نه پس هغه استاز یو شان د قرآن تلاوت شروع کی چې د هغې د وجې شیطان هغه قبرستان پرېږدي او وتښتي او دې نه پس دوی ټول د الله په نوم باندې هغه د قبرستان دروازه بنده کړي ګوره بچي تاسو ولیدل چې دا یو شیطان او شیطان ته د قرآن او د الله د نوم نه ډېر تکلیف وي نو تاسو هم په کورونو کې د قرآن تلاوت او ذکر شروع کې او دې نه پس به د کلي خلکو روزانه په کلي کې د قرآن پاک تلاوت کولو او د الله تعالی ذکر به کوو چې د هغې د وجې به هغه شیطان کله هم د دوی کلي ته بیا رانغلې او دې نه پس به د کلي خلکو بغیر د یرې په خوشحالۍ ژوند تیرولو